لزانا ګیلا وکړم کله تا نه ګیله وکړما. سلامونه دوستانو، الله دې چې زړونه روغ اوسئ. دغه هغه ورور ده، دا پښه ګورئ، دا تړل شوې ده. چون دا پروان ولایت دا زموږ د ورځې راتګ ونه شه، دې ته 2-3 ورځې مخکې مې زه راغلی وم. دا چوغنی شوی ده، د یوه پښه تړل شوې. هغه بله ورځ ورته مومنتۍ ورکوی نه شو، ده مثلا دی په هغه کې نه و غوار یې کوه، نو دا بېچاره شپه ورځ همداسې تړلی. ښه نن دغه د ساعت وګورئ، فکس 9 بجې دی، 9 بجې دی فکس. نو موږ دته د شپې 9 بجې راغلو، دا بېچاره وده ده. لږ دغه سودا م ورته راوړه، دغه سودا م درته راوړه. دا مسلمان په ډېر بد وضعیت کې ده. دا وګوره د ده دا کوټه م فرش چې شی نه لري، په دغه فرش باندې دا ویده کېږي. د ده دا کوټه م برق هم نشته ده، مخامخ کړکۍ هم نشته ده، او دا بېچاره مسلمان په دغه حالت کې شپه ورځ دا همداسې دا یې کشری زوی ده، او دا بېچاره یې بله لور ده. دا یې وښه دی، دا مخ یې خرابه کړی ده. دا یې بل زوی ده، دا یې مشر زوی ده. ښه یعنې د دې په کور کې هېڅ شي درک نه لګېږي، د خوراک د څښاک چون سرپرست هم دا ده، او دا بېچاره په دې حالت ده. د ده ورور نشته ده، د ده ترې نشته، پلار یې نشته، مور یې ده بېچاره، او مېرمن یې ده، او دا واړه واړه ماشومان دي. دا شپه ورځ دوی ته داسې ژاړي، ځورېږي. دا یې وهلې ده، هغه یې مشر زوی ده. راشي بچی راشي. زه دوستانو یو شی درته ښیم. ښه د زکات د خیرات مستحقه خلک چې دي، دا د دوی دا قسمت نه ګیله من شم که دنیا نه ګیله وکړما. قسمت نه ګیله من شم که دنیا نه ګیله وکړما. نصیب راته وایه دا چا دا وګورئ، دا څومره لنډ کالي دي. دا وګورئ، دا څومره مستحقه خلک دي. دا بچی مور دا کالي دي ته د چا وراغوستي؟ دا خو د دې بېچاره په ځان کې برابر هم نه دي. دا وګورئ، دا دوستان، دا په دې باندې اوږده دي، او دا په دې باندې لنډ دي. دا په دې باندې لنډ دي، دا په دې باندې لنډ دي، په دې باندې اوږده دي، په دې باندې لنډ دي. یعنی باور په الله وکړئ دوستانو، مستحق ترین انسان هم دا ده، مستحقه کورنۍ هم دا ده. راځئ د روژې مبارکه میاشت ده، د دغه مسلمان تداوي په غاړه باندې واخلو، تر څو یو حیوان داسې تړل کېږي، انسان یا بیا مسلمان، بیا موږ او تاسو الحمدلله افغانان افغان به راځئ چې زړه رحم پرې وکړو، زړه پرې وسوځو. دغه حالات راغلی په زنځیرونو باندې تړل شوی و، اوس دغه د بیا دی تړل شوی، دی ویده ده. فرق ته راکړه ماته دا وګورئ، دا اوس بیا راغله د زنځیرونه دي، دا زړه پرې کړي. مورې دا څومره وخت کېږي چې تړلی یم؟ دا وروره دا دغه 2 میاشتې شي مکمله چې تړلی یم. دا چې بیا هلته چې هغې تړلونه خوښ یې نورې بیا جنګ دښمن وار څه وي، او دا 2 میاشتې کېږي چې مکمله هغه تړلی. دا 10 کاله دی دا پکې، دا 10 کاله دی داسې تړلی. دا یې تکلیف ده. دې باندې څونه وخت بعد داسې دغه حمله راځي؟ څومره وخت جوړي؟ دا وروره چې دا 2 میاشتې پکې چې نورې جنګ یې شوړي وي، خو دغه تړلونه بیا هغه یې وهل نه کړي، ټنډه او جنګ هر څه کي هر چاته بیا دغه تړل دې ته چې بیا شي دغسې بیا هغه چې پرې راشي بیا یې پسې وکړي. 2 میاشتې تړلی، یعنې په کال کې دا 2-3 دفعې داسې تړل کېږي. مورې دا ماشومانې چې دي دغه ګوره، خاص ما مورې، زما مورې، زه د اولاد په ځای یم، ستاسو زما نه ډېر مشر ده. دغه ماشومان مورې، دغه ستاسې دغه د کور عادي ژوند بیا څنګه ده؟ دا بیا څنګه مخکې بیایي؟ وروره مخکې کومه ده، خو دغسې که چا کومه کوک هغه د کوی داسې وخت شپه وږي ورځ وږي حیوانات چای نه پیدا کېږي، ته نه د خوړو چای پیدا کېږي، نه د اغوستلو، نه د پایپوش هم خیال. ستا د ژوند ملګری ده، بیا تا ته واړه واړه ماشومان دي،
یعنی باور په الله وکړه ما مې دا ستا کیسه خپلې مور ته کړې ده ډېر ژړلي ستا دغه اولاد چې ما لیدلی ده زه کابل ته تللی یم په ما باندې باور په الله وکړه یعنی ما یوه شپه ستاسو دپاره خوب نه ده کړی دا مسلمان زما سترګو کې تاوېده ستا خورې د ستا ژوند دې سړي سره څنګه ده وروره دغسې ژوند تېرومه چې درته ووایم دا اوس به ووایې چې یاره خو نورې قصې مه کوه یعنې الله عیني خو دلته یې موږ دې کنډاله کې تېروو هغه الله عیني خلاص نن دغه روژه یعنې تېره شوه خلک وایي دغه د 15 پاتې 10 پاتې موږ یعنې داسې نه پوهېږو چې 10 نیولې 15 نیولې دي شپه هم وږي یعنې د ورځې وږي که دغه تا دغسې کوم یو کومک وکړ راځي او مړې دغه علم یم خورېزي یم هغه ورونه مې چې دي هغه غریبانان هم چای نه لري هغه زما نه بدتر دي او پلار مې چې ژوندی و هغه به لږ یو ځای غریبي کړه بیا به یو څه نور پوه یو شی ما ته مخصوص ځان ته به یې مخصوص هغه مړ شه ورونه غریبانان مې زما نه بدتر دي او نور نه د الله هیله ده نور هېڅ شی څوک کومک دلته خو زه دغه خلکو سره بلدتیا لرم دومره مالداره خلک نشته دي ټول همداسې غریبانان دي خو بیا د هغوی ژوند ښه ده یو څه ښه ده ډوډۍ پیدا کوي مثلا دا جوګانه ده چې هغه راشي دلته تاسو سره مرسته وکړي هغسې نه ده نو دغه اولاد دې بیا خورې څنګه ده دوی په لږه ویده شوي دي د ورځې دوی لږه ویده شوي دغه ماښام وایم هغې نجلۍ ګوره کالي اغوستي هغه ته لا پڼ غوټه د ماښام چې دغسې زاړه کالي راوړم دغه نجلۍ ته مې ور واخیستل بله وړه هلته وده ده بله هلته بله ده وده ده نجلۍ هغې ته مې زاړه راځه خپله په خدای چې دغه هر څوک خپل کمیز خپل هغه راکړي زه یې اغوندمه ما د اوسه نه رخت اخیستی نه مې داسې ښه عمر تېر کړی نه دروازې شه ژمی د یخه مرو او اوړی د ګرمۍ نه مرو نه د ګولي چای لرو نه دروازې نه دانې اوس دا تراویح مې کړي هلته ګاز کې دغونه کې ګاز اچولي وو مغه هم دغسې لګاوم ما خوا کې مې تراویح کړي هغه ګاز خو ما ولیده مورې هلته خو څوک ویده نه دي چې زه ګاز دوستانو ښه دا د دوی جانماز ده دا وګورئ دا د ټوټو نه جوړ شوی ده ښه په دې باندې دا ګاز لګېدلی ده دا ګاز ګوره دا جالی هم نه ده ګاز ده دا ګاز لګېدلی ده دا خلک دلته ورته په دې ګاز کې په دغې رڼا کې دوی عبادت کوي د ګاز رڼا ته اخوا ته هغه د کوټې حالت وښیه کوټې حالت ته وګوره دا بیچارهګان د دوی د ناستې د ولاړې ځای ده برق نشته بیټرۍ نشته سولر نشته راځئ ګوره ښه ما ته راوګورئ ما دوستانو دې په کیمره راوړه راځئ یو مسلمان پیدا شي چې د دغو دغه عبادت په رڼا کې کړي که نور هېڅ نه وي د شپې 9 بجې د پروان ولایت ته راغلی دغه ګاز ته دې خورکۍ تراویح کولې دغه ګاز ته هغې مورکۍ عبادت مونځ تراویح کولې راځئ که نور هېڅ هم نه کوو د دغوی دغه عبادت په رڼا کې کوو د ماخوستن تیاره وي ماښام تیاره وي سبایي مونځ تیاره وي سبایي هم خورې همدا لګوئ دغه لګوو بیا وروره چې کوم وخت پیسې مې هغه مې یو 2 چرګې لرم چا خیراتي هغه چرګې راوستلې دغه انان ته یې راکړې وایي هګۍ به ورته اچوي هغه یې راکړې مخه ټولوم باور دې راځي مازدیګر مې دغه زوی ته مشر ته ورکړې ما دغه کې لږ ګاز واچوم چې شپې بیا تیاره ده مونځ به څنګه کړو ډوډۍ خو به ماښام وخورو جماعت سره مونځ به څنګه وکړو خیر ته ځي یعنې خورې دغه ته د ټول دارومدار په 2 چرګو چلی په 2 چرګو باندې یعنې دا 2 چرګې د ورځې 2 هګۍ واچي 10 شل روپۍ څو نفره دي 1 2 3 4 5 6 یو هلته چې تړل شوی د 7 کسان یاست که 9 نفر یو دغه ده په 20 افغانیو باندې د 9 نفرو کور چلیږي دا په دې باندې راغلم دلته په دې نیمه شپه په دې ماښام باندې دلته په دې باندې راغلم چې دغه خلک واقعا مستحقه خلک دي یعنې قسم درته کومه چې بې انتها مستحقه خلک د دوی عبادت د دغې ګاز رڼا ته دا یې جانماز ده ښه زه داسې یو ناڅاپي راننوتلی یم دا د دوی یو جانماز ده دا یې بل جانماز ده دا وګورئ دا جانمازونه اوار شوي دي دې ګاز رڼا ته دوی مونځ کوي دا موسی تا ته مې خرما راوړله ګوره ما سره جنګ مه کوه انډیوالي را سره وکړه چې تا ته هر شی راوړه دا وګوره خرما وخوره خرما تبا ونه خوري نه خو ته خوړنه ور واچو کنه یو څو زما کابل ته کنه یو نه واخله وکړما پیدا فقیر ډېر د ارمان ګل وکړما یا موسی
یو دانه زما په مخ کې وخوره چې بیا ته نه راځم وګوره یو خفه مچۍ کېږم راکړه، بیا ولا خفه کېږم خفه کېږې؟ و یو دانه وخوره یوه دانه وخوره. یو دانه وخوره که دوه؟ دوه وخوره ځه نه یک دو دوه دانې وخوره ځه یک دو چار قربان وخوره ځه ګوره ښه موسی مې درته راوړل غوړي مې درته راوړل شیان مې درته راوړل انشاءالله کوشش کوم چې تداوي دې وکړم علاج دې وکړم صحیح ده بیا مې چیرې بوځې؟ بیا کابل ښې شفاخانې ته دې بیایم کومې شفاخانې؟ فرانسویانو ته دې بیایم نه ها یوه شفاخانه در وښیم راویښه دی امپراید دی امپراید او دا چیرې ده قسم ده ګوره کنه ته خو ما یېرې کنه دا واخله په دې باندې کېږده یېروم یې مه کنه زه ستا ملګرتیا ته دې راغلم او ته ما وښې په ما باندې وار کوې قرآنو کدي ووښم چې نه مې وښې چې نه مې وښې خبرې را سره وکړه شفاخانې ته دې بیایم تداوي دې کوم علاج دې کوم خبرې را سره وکړه صحیح ده دوستانو والا دې چې جوړ اوسئ دا ماشومان دا بې انتها یېرېږي یېرېدلی دغه اوس هم د ده په څهره کې د ده یېره ده ولې چې هغه بېچاره یې وښي ته ولې نوم دې څه دی بچی حکمت الله ولې یېرېږي پلار نه دې یېرېږي عیسا دا ولې وښي نه وا مې نه اورېده مالې دا ولې وښي وښي مې نه دغه ما وښي ته نه وښې نه دوه پیسې مې دغه دیوال ورته وکړه دا درنه بیا یې مه ګوره بو خو زه دغه بیچاره ذهني توازن جوړ نه ده دا ماشومان کالي پردي په ځان جامې پردۍ په ځان چپړې په پښو کې نشته کوټه کړکۍ نه لري لاندې ځمکه فرش نه لري کوټه دروازه نه لري د دې بیچاره ژوند داسې تړل شوی په زنځیرونو باندې تړل شوی دا شپه ورځ همداسې بدن داسې ریږ دي راځئ په حیوان داسې تړل کېږي د کور ژوند یې ما دروښیو د ګاز رڼا ته د دې میرمن او د دې مور عبادت کوي یعنې ډېر بل رقم ژوند قسم په خدای ما داسې ژوند نه و لیدلی موږ په کابل کې ګرځو په ښارونو کې ګرځو د هغو غریبانانو ژوند فکر وکړه چې هغه د دوی په مقابل کې ډېر مالداره دي دا بیچارهګان خو هېڅ هم نه لري دا خو ولاکه هېڅ څه شي درک لري په ما یو هغه پخواني الیکاین به یې ورته ویلي د دوی په کور کې هغه هم موجود نه عبادت دوی د ګاز رڼا ته کوي او بیا هغه د ګاز رڼا دا کور په څه باندې دوی چلی په دوه چرګو باندې هغه دواګې اچي چرګه څونه وخته کې اچي په هغه باندې د دوی دا د کور دارومدار روان ده راځئ دوستانو مستحقه کورنۍ ده تر ټولو ناوله دا بیچاره لړزېږي لیونۍ ده دا الله تعالی بخلی ده د دې مسلمان چې څوک دعا اخلي ضیاء الرحمن زه څملم نوره و ته څمله موسی قربان د دې چې څوک دعا اخلي هغه به الله تعالی بخي په دې دا بیچاره په بد حالت کې ده دا بیچاره لړزېږي ګوره کړکۍ نشته دروازې نشته په بد حالت کې ده راځئ مسلمانانو دغه ځای کې پانګونه وکړئ تر څو په جنت کې تاسو ته پانګونه برابره شي ستاسو پانګونه دغې بدل په جنت کې تاسو ته درکړل شي دا مستحق سړی دی دوهم وار راځم چې مسلمان غږ چې کوم دا شپه ورځ داسې په دې زنځیر باندې تړلی لړزېدلو ته ګورې څنګه ژړا ته وژاړما که خندا نه ګیله وکړما ژړا مسلمان دې بیچاره لاس چپه نیولی د دعا دپاره لاس داسې ونیسه بچې دعاګانې وکړه کاکاګانو ته ورته یې زما د پلار علاج وکړي په زور ووایه بچې ورته د پلار علاج مې وکړي ستا د پلار علاج وکړي یو مسلمان پیدا شي د پلار علاج دې وکړي یو مسلمان پیدا شي تاسو ته فرشونه راوړي یو مسلمان پیدا شي تاسو ته بیټرۍ راوړي سولر راوړي بیا دعا ورته کوې بچې د دې ماشومې دعا هم واخلئ دوستانو برنامه ډېره لویه شوه خو دا د دې وضعیت دا د حالت انشاءالله تر څو بلې خپرونه کې ستاسو چوپړ کې حاضرېږم په امید د دې چې دې ته ډک لاس راشي دې ته په داسې یو وضعیت کې راشم چې انشاءالله دا روغ هم شي او د دې د کورنۍ حالت هم بدل شي د الله تعالی قسمت نه ګیله من شم که دنیا نه ګیله وکړما
قسمت نگلا من شم که